بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم چې تاسو ته یو تخنیک در زده کړم چې دا تنها د انګلیش لپاره کار کوي. پښتو او دری لپاره دا تخنیک نه ده، دا تنها د انګلیش لپاره ده. کله چې تاسو په یوه عکس کې خط ولرئ او غواړئ چې دا خط بدون له دې چې ټایپ شي، تاسو غواړئ چې پاورپوینټ یا ورډ پروګرام ته تبدیل کړئ، تاسو له دې طریقې څخه استفاده وکړئ. تاسو راشئ پاورپوینټ پروګرام ته، یو خالی سلاید واخلئ، راشئ انزرټ برخې ته، پیکچر سره راشئ. له ډیسکټاپ څخه ما دغه عکس کې یو خط ده، زه غواړم چې دا خط تبدیل شي ورډ پروګرام ته. نور په اندازې کې کار نه لرم، زه غواړم چې دا تبدیل شي ورډ پروګرام یا پاورپوینټ ته. راځم سیف برخې ته، راځم ډیسکټاپ ته، یو نوم ورکوم، هر نوم چې تاسو انتخابوئ. زه نوم یې سمی ورکوم، سمی 1 به ورکوم. ټایپ یې حتما پی ډي اف انتخاب کړئ، راشئ دا سیف کړئ. دا پی ډي اف ته تبدیل شو. اوس راشئ دا پی ډي اف شکل یې په ورډ پروګرام کې خلاص کړئ. تاسو وینئ هغه خط چې هلته مخکې په عکس شکل کې و، اوس راغی په داسې حالت ته تبدیل شو بدون له دې چې زه یې ټایپ کړم. ما وکولی شو چې دا پاورپوینټ ورډ پروګرام ته تبدیل کړم. که غواړم چې پاورپوینټ ته تبدیل کړم، دا له دې ځایه راواخلئ، کاپي یې کړئ او پاورپوینټ پروګرام ته یې پیسټ کړئ. دا یو معاصر تخنیک و چې زه یې زیات استعمالوم. ما ویل چې شاید ستاسو هم دې تخنیک ته ضرورت شي او دا تخنیک وګورئ او عملي یې کړئ. کوشش وکړئ چې د عکس کیفیت مو زیات وي او کوم اندازه چې عکس پاورپوینټ پروګرام ته ورځي په هماغه اندازه یې پرېږدئ. ستاسو خط به ورډ یا پاورپوینټ پروګرام ته په اتومات ډول تبدیل شي. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.